څومره لار پاتې ده؟ اوره پیره ده زمونږ وایي موږ نه یو راغلي دې طرف ته خلک ډېر صفتونه کوي د دې علاقې نو نن څه ناڅاپي غوندې پروګرام زمونږ جوړ شو د سهار نه خو زمونږ پروګرام نه و او په 1 بجې له کوره راوتي وو اوس به اندازه اخلو که نه پته نه لګي کېدای شي شپه راباندې راشي د دې ځای نه به پته به راته وولګي چې څنګه ځای دی چکر دی نه دی جانانه ماحول دی څنګه مو پروګرام دی اوس به اندازه لګو نو کېدای شي دا خلک خو وایي چې 20-25 منټ لار پاتې ده په بره باندې هغوی تقریبا 20-25 منټ وراري واله السلام علیکم ویډیو تباہی وکړه ماما کم دی ته ورځېدې د ویډیو نه کم نه دی نو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو کوربه اظهار هاشمي یم زموږ همیشه دغه کوشش وي دغه هڅه وي چې کلیوال خوندونه او رنګونه او د وطن ټول ښایستونه په خپله شیشه خوندي کړي نو دغه شان یو ځل بیا راغلی یو سوات ګبینجبې ته چې ډېر یو پرامنه ماحول دی او ډېر د خوند او رنګ ځای دی نو راسره په څنګ کې ناستی کوي ابوبکر صدیق صاحب قاري صاحب دا راته ووایه ګبینجبه راته څنګه لګي ګبینجبه ډېر زبردست ماحول دی سکون ماحول دی زړه ته پکې قدرتي ارام میلاویږي ما په خپله زندګۍ کې ډېر د چکر ځایونو ته تللی یم خو داسې یو پرامن ماحول یو خاموشه ځای دی او چار چاپېره چې ګوري هر طرف ته مکمل ګرین ویلي شین شنې علاقې دي مکمل شونکیا شونکیا ماحول دی ونې دي کبلې دي او دا اوس چې دی د جون میاشت ده کومه کې چې ډېره سخته ګرمي زموږ په علاقو باندې خاص کر شموزو شوه دغه نور د شموزو نه په ښکته چې کومې علاقې دي یا د مرکن نه چې ښکته کومې علاقې دي خاص کر هلته چې په دې ورځو کم په دې ټایم کې د پنکې نه د ایسي نه بغیر د سره د سړي ګزاره کېږي نه خولې ماشي او دلته دا شړی یې نه اوس که نه دلته دا شړی دي زمونږ نو ډېر زبردست ځای دی او ښه ماحول دی موږ ډېر انجوایمنټ کوو حاجي ډېره مننه کوم ستاسو د وخت راکولو او د ګبینجبې سیل انجوای کولو یو نړۍ احترامات مې ومنئ ستاسو کوربه اظهار هاشمي یم او یو ځل بیا په درانه خدمت کې حاضر یم او راسره ناستی کوي په خوا کې ابوبکر صدیق صاحب نو غوښتل مو چې د شپې دغه لړۍ هم تاسو سره شریک کړو ځکه چې د دې نه مخکې کم ساعتونه د ورځې ګبینجبې نو هغه سیلونه هم تاسو وکړه نو غوښتل مو چې د شپې د ماحول هم ډېر زیات خوندور دی د ګبینجبې په خپله خیمه کې ناست یو ناستی کوو نو غوښتل مو چې دغه لږ ساعتونه هم د کتونکو سره شریک کړو ځکه چې د ګبینجبې شپه چې کوم ده یو په ډبل خوند لري نو مقصد زموږ دغه دی چې دغه ساعتونه وخت تاسو سره شریک کوو او تاسو هم پرې خوندونه اخلئ او کوشش وکئ خامخا ګبینجبې ته یو ځل چکر خامخا ولګوئ د شپې هم انجوای کوئ ګبینجبه او د ورځې هم انجوای کوئ سهیلا څه پروګرام دی ها ګبینجبه ته څنګه لګي ډېره ښه لګي موسم ډېر مزیدار دی موسم یخ دی زموږ والله